سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو په دې هیله یم چې ټول ورک روغ یاست او د صحت په جامو کې ونغښتي وئ. کابل ولایت دی او راغلی یم وزیر اکبر خان تپې ته او دلته ډیری خلک د سیل لپاره راځي او دغه د چکر او سیل ځای دی. او یوه بله خبره دا چې دغه وزیر اکبر خان تپې ته چې کله راوخېږي نو پلازمینه کابل ښار ټول له دې تپې نه په صحیح ډول باندې ننداره کولی شي. نو یوه وجه همدا هم ده چې خلک دلته راځي د سیل لپاره. نو موږ هم روان یو دغه تپې ته ورخیږو او دلته چې کوم خلک دي چکر لپاره راغلي د هغوی سره به خبرې کوو. همدغه شان دننه د تپه به په تاسې باندې ننداره کوو. درنو ملګرو نو وزیر اکبر خان تپه کې ولاړ یم او دغه خلک تاسې کتلی شئ چې ټول دلته د سیل لپاره راغلي دي ځکه دا ښار ډېر ښه معلومیږي. او دغه څنګ کې به هم ځوان دی. ستړی مه شئ ځوانه. ستړی مه شئ صاحب خیر تکړی. ډېره مننه. نوم محترم دی څه ډېر کوم ځي؟ اکمل د پکتیا ولایت. اوس پکتیا نه راغلی که نه؟ کابل کې اورځان قیمت کې. ښه دلته چکر ته نن راغلی که نه ډېر راځي؟ چکر ته ملګرو سره راغلي یو ګر بګر ځوانان دي دا ورسره راغلي یو چکر ته. ښه ګر بګر خو نه دي یاره دا خو زه ګورم. نه بس فراغت مو بس راغلو. مکتب په راغلو که پوهنتون؟ فراغتو. ښه عمر دې ډېر دی او مکتب څنګه اوس مې ډېر نه ده زه غټېږم نه. دا لویېږي نه دغه رقم ته دی دروغ وایي دا دلیل په څه کې دی چې نه لویېږي؟ دا غمونه ډېر غمونه مې ډېر د څه شي غمونه دي؟ والا بس وطن غمونه دي. وطن څه ډېر خفه یم. وطن کې خو یو نو خفه پسې څنګه؟ نه خریج پسې خفه یم. خریج پسې خفه یم. خارج پسې خفه والا بالکل خریج پسې خفه یم. دا پکتیا نه راغلی دی لږ معلومات وکړو. ښه ته ستړی مه شې وروره. خیر زه ستړی مه شې. ستا نوم محترم؟ بادشاه خان. پکتیا ولایت کومې ولسوالۍ د اوسېدونکی؟ شارینو د باید څمکنیو. شارینو د پکتیا کې شرنو شته. هلته بل شارینو همون ویل که دا شارینو دی. څنګه یې ژوند دې څنګه دی؟ والا شکر ده بس تاسو ښه وایئ. کابل ته ډېر راځي که نه کم راځي؟ یاره په کال کې خو چکر ووم. ښه نو بیا خو د ساعت ښه تېر دی. څنګه دا ځای چکر لپاره مناسب ځای دی؟ بیخي ښه ښه دی. ښه بله زموږ لیدونکو ته به یو څه وایه ټاپه زمزمه شعر یو څه خو به دې زده وي. والله شعر خو نه لرو. دا چې د پکتیا او د خوست څوک او شعر یې نه زده او ټاپه نه زده دا خو بیا نه منو. یو به زده وي که نه زه ته راواخله نو ستا انتخاب موږ ګورو. ښه ته به څه غورې وکړې؟ زه والا غورې نشته نو افغانستان حالات دي بس. خارج پسې خفه یم. خارج خفه یم ډېر زیات. ښه والا چې بس په غم دي غمجن یو. والا بس دغه غمونه دي چې نه غټېږو که. ښه او چې څوک درته مفته ویزه درکوي کوم هېواد ته ځې؟ بیخي نه ځمه بیا خپلو پیسو ځمه. ښه په خپلو پیسو ځې؟ ښه چې په پیسو ویزه درکوي کوم هېواد ته ځې؟ بیا هغه ته بنګلادیش ته. یاره ډېر بېکاره انتخاب دی. نه بنګلادیش ښه ده. ښه د کوم نګاه نه ښه دی؟ ځکه چې سریلانکا سره سرحد لري. ولا چې دلایل خو دې بیخي فوق العاده ښکلي دي. والا بالکل زه خو انشټاین لمسی یم. انشټاین مازغه ډېر قید دي. ښه نیکې کلمسی ته بیا نیکې ګوره. نه هغه خو مخکې 1188 کې مړ شوی یم. 1188 ته 1288 کې؟ زه په 1115 کې وای شو. خوست کې څه غورې وایي؟ او کوم ولایت دې ډېر خوښ دی؟ هغه په سریلانکا. افغانستان کې سریلانکا ولایت و. افغانستان کې پکتیا ولایت. ښه پکتیا ولایت دې خوښ. پکتیا خو دې خپله ده دا خو څه نه منو چې هغه دې خوښ دی. بل کوم ولایت دې خوښ دی؟ بل پنجشیر. ښه پنجشیر ته تللی یې؟ پنجشیر. ښه ډېر ښه تا شعر اماده کړو؟ ښه ویې ونه. پیشننګ مې د بېننګو سره ډېر وکړو. اوس مې نو ارمان د خپل خور راځي. دا کوم بېننګه یادې؟ بېننګه ډېر دي. بېننګ خو دلته ډېر دي. دا وګوره دا بېننګه دی کې پرېږدي سړی. اوس خو در سره په لاره دی هغه دی. دا ځای نه چې وتي بس لاړو بیا چې هرې خوا ته لاړو ولاړو. ټیټ کت ته مه ګوره. دا ډېر وده پوه شوې. دا لکه ستاسو د ډلې کینګ دی که څنګه؟ کینګ خو دلته ولاړ زه یم. کینګ کینګ ښه کینګ تی؟ کینګ نه ده دا کینګ نه ده. نه کینګ ایډې به وګورو. آی ډي چې ته کینګ کې دا د شي دا کینګ بچا بیا خو بیا چې دی که نه دغه سبیا کې کوین ده. کوین دی؟ دا خو موږ نه منو وروره. خبر ته باید په پکتیا کې چې شوی یا باید کینګ وي ځکه چې هلته بیا د وطن خارج دي که نه بیا لږ سخت دي. اوس کې بیخي امن و. زرګدی مړ شو.
څه یې یې ولا جنازې ته وځي که پاتې ته ډوزي وشتم چې ولا چې ډېر ملګرو ډېر خوشحال بخته خلک دي او د پکتیا او د خوست خلک زما په همدې خوښېږي مو او خپله خوست او پکتیا مې هم ډېر خوښېږي خدای دې وکړي چې یو ورځ نه یم متلی تر اوسه ملګري مې شته ډېر ته د کونړ یې او زه خو د کونړ یم ته د کونړ ته راشه که نه په خیر راغلی څنګه چل نوم محترم دې څه دی ښه ته له کونړ کې د کوم ځي خاص کونړ ښه ډېر ښه اوس دلته اوسېږي که نه عمل څنګه چکر دی څنګه دی خوند دې ترې واغېستو که نه دا خلک خو سره ټول ماشاءالله داسې ملګري شوي چې خفه به نه شي بیخي هیڅ خبره نشته خفګان نشته 2 ورځې ژوند د خوشحالۍ به یې تېر کړو دوه دی دوه به نه ژوند او د 10 جی بي نت یو مشتنه نت پړ کړو ژوند ما په مشینه انټرنیټ پر کړی دا به څنګه شي نت پر نه پات شي 2 ورځې نه دی نو بیا نه خو چې نن ستاسو باور نه دی پکار باور نه ده کېدای شي وزغه چا د بیسپاډ ور کړی و که نه ښه دا 2 ورځې داسې معنا ورکوي یعنې یوه ورځ دا نړۍ او بله ورځ چې دا بله نړۍ هغه خو یوه ورځ نه ده که نه هغه خو مثال یم دا اوس مهرباني وې وردګ پوه شوې نو هغه سره مې ورنداره هغه ورور مړ شوی و نو ښځې ته یې وال نه شو ورکولی چې سره که موال درکې پوه شوې نو ښځې ته ورننوتلی و چې ورور مې بله ښځه کوي څنګه شي خدای دې په مرګ راولي وایي نن دې ورتلی و چې راوځي مشکل حل شو راوړی ښه ډېر ښه ډېر وردګ برېښنایي تذکره اخیستې وه بیا مدیر ته وایي چې هغه داسې نه کې چارجر هم سې راکړه هغه ته ټوکه کې وردګیان وروڼه دې نه خفه کېږي خیر ټوکه ده نو ټوکه ده نو منګال سي بیا کومه منګل بسي زن هو چې منګال و چې ښه ته خو څکمنای نو ته خو سپای نو ښځه بیا وه غله ورکې ده ښې خبرې کې که چې منګال و که نه چې کور کې چې هغه چې خارې مري شوی و چې د خره د علاج دپاره چې ننګه غوا خرڅه کړې وه ښه د خره د علاج دپاره دا سړی رالی ټوکې لپاره ښه ګوره زه ټوکې نه کوم زه نن فارغ شوی یم نو جماعت کې مولوي صاحب مسالې کولې پوه شوې نو دا مولوي صاحب جنت کې به داسې هوري او داسې به هوري دې کې یو مقتدي ورته غږ کې مولوي صاحب وایي دا موږ ته مسالې کې کجوش کې م راولې زه 12 سیم نه فارغ شوم زه غواړم چې افغانستان آباد کړم زه خارج ته نه ځم افغانستان آباد نه هغه دې ټوکې مخکې زه خارج ته ځم چې افغانستان آباد کړم خارج نه آبادې خارج نه آباد کومه برخه کې غواړې زده کړې وکړې زه غواړم چې دغه کمپیوټر ساينس کې وکړم کمپیوټر ساينس هنرهای زیبا نه وي هنرهای زیبا وایم ښه ټول وایم هر شی وی چې صرف ښه ځکه ما مزغه ډېر تیز دی ښه انسټاین لمسی دا خبره اوس ډېره مننه ډېره زیاته مننه ځوانانو نو یقینا چې خوندور مجلس مو راسره وکړو ډېره زیاته مننه رب مو آباد له ډېره مننه یو هیله کوم چې خفه نه شئ دا خو ژوند او زندګي ده نه ولې به تاسو داسې خبرې کوئ ولې به خفه کېږي زه ته وکړه زه دا مخ دې ښځه مخ به لوڅ کړي دغه چې و که نه سبزۍ چې هغه چې بدرنګ اوسېدلی و دا واش صاحب بدرنګ اوسېدلی و نو چې کله یې بدرنګ لیدلی ول کور ته واپس تش راغلی و کور کې پوښتنه کړې چې ته څنګه تش راغلی وایي چې هغه ټول شنه ول ډېره مننه ملګرو ډېره زیاته مننه د پکتیا ملګري راسره وو دغه خوشحال بخته و تاسې به هم حتما خندولي وئ نو نور هم همدلته یوله او تاسې زموږ سره اوسئ مشه ورور جانه خیر اوسې مننه ډېره مننه لومړی که دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي بس ټول لیدونکو سلامونه احترامات او الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ شي په هر کونج کې په هر ځای دنیا کې او نوم محترم دې څه دی احسان الله د کوم ځای اوسېدونکی یاست د پکتیا او د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ ښه ډېر ښه نو اوس اوسېږي دلته که نه هملته اوسېږي دا هم دلته اوسېږو دا هم دغه کابل ده و ښه دلته چکر ته راغلی بس نن راغلو چکر ته بس مازه یو چکر بو بس کابل د مازدیګری د وزیر اکبرخان تاپه ده بلکل نو د دې ځای نه خو ټول ښار هم ښکاري دا هم بېل خوند لري که نه او دا یو بېله منظره ده ځکه چې دا ښار او
دا خو یو بېله ښکلا ده یو خوند کې خلک هم ځکه په چکر راځي دغه ځای ته چې ساعت تېري او ساعت تېر شي او وخت یې ضایع کړي. نو دا اول ځل دی چې راغلی که نه مخکې کله راغلی دی؟ نه راغلی مخکې هم راغلی ما بس کله کله راځو چې اوزګار وو یو وخت پیدا شي بیا یو چکر راځو د خو ته یو دوره وو یو ساعت تېر کو مقصد نو ښه ځای د خلک راځي کوم وخت څوک دغه یو چکر ته راځي ساعت تېروي. ښه ډېر ښه نو څنګه زموږ لیدونکو ته به څه شی ډالۍ کړې څه شعر ټپه څه شی خو به دې زده وي حتما. یاره په دې کې به درته قرضداره شم قرض خو موږ نه کوو وروره ځکه چې نه راځي راته د شعر مې نه ده زده کړی. ډېره مننه ښه چکر ولرئ ډېره مننه. اخیر به واوړم لکه پاڼه به بدله شمه سلام رالیږه صدقه دې له کابله شمه. درنو ملګرو نو دغه کابل دی دا کوم چې لاندې پروت دی پلازمینه کابل ولایت دی او مونږ پیلن اوس وزیر اکبر خان تپه کې یو دغه تاسې د خلکو خبرې مو اورېدلې دلته اکثره خلک د چکر لپاره راځي او دغه د کابل ښارونه ټول لاندې پروت دی او په ښه ډول باندې ننداره کیږي. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مې وړاندې کړی یو ځل بیا چې د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ.